خبر د انسان پیژندنې امریکایي ټولنه اشرف غنی سره تنظیم شوی غونډه لغوه شوه. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ او ډیو کلیک چینل در سره سبسکرایب کړئ. په سلامونو محرک علیکم. د انسان پیژندنې امریکایي ټولنه وايي ها غونډه لغوه کړه چې ټاکل شوی د افغانستان په خوانی ولسمشر محمد اشرف غنی ملموي. د دغه ټولنې ویلي چې هغه وخت او اوسنۍ افغانستان په خوانی ولسمشر اشرف غنی سره خبرې اترې تر عنوان لاندې د غونډه ټاکل شوی و د مارچ پر 11 جوړه شي. خو د ټولنې مسؤلین په وینا د هغه وضعیت په دلیل کې زموږ په کنټرول کې نه وو یا د غونډه لغوه شوه. د دغه ټولنې مسؤلین د امریکا غږ سره په خبرو کې زیاتو جزئیاتو څرګندونو ډډه وکړه او دا یې هم ونه ویل چې رامنځته شوي لکه نه کنټرولېدونکي وضعیت څه و. خو دې پیښې د لغوه کېدو د مخ افغان څېړونکي تابش فروغ یو آنلاین غوښتنې په خپرېدو سره دې غونډې لغوه کېدو غوښتنه وکړه او تر اوسه شاوخوا 900 کسانو په هغه غوښتنه کې لاسلیک کړی و چې خبرې شوی و. سره له دې چې د وګړو د پیژندنې د امریکا ټولنې دغه اعتراض په نتیجه کې د غونډې د لغوه کېدو تاکید نه و کړی. خو ښاغلي فروغ ویلي و چې د غوښتنې څخه د خلکو ملاتړ د غونډو د لغوه کېدو سبب شوی و. ملګرو دا و زموږ چمتو شوی ویډیو. که ستاسو دې ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ موږ سره په کومنټونو کې شریکوئ سئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.